अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम स्तासु रोज़ स्तासु कुर्बा अफसर अली। उम्मीद को چې تاسو به روغ جوړ یې په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیر علي او هرکلی وایو. ان شاء الله په نن ویډیو کې به موږ د چیک میټر باره کې زده کوو چې آیا چیک میټر څه شی دی او چیک میټر لګول د کوم ملګرو لپاره ضروری دي او آیا کومه ګران چیک میټر والو یا ارزان پای کې زموږ د بجلی بچت راتلی شي مطلب څه فرق پکې راځي. نو دې ټولو سوالونو باره کې به موږ نن زده کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا موږ سره درې چیک میټرې دي، درې واړه ډیجیټل چیک میټرې دي او کپنې جدا جدا دي. نو دې کې دا ارزان چیک میټر دی او دا دواړه پکې ګران چیک میټرې دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کورونو کې هم په یو میټر باندې 2 یا 3 کوره بجلی استعمالي او په دکانونو کې مو زیات دکانداران چې کمی هغه په یو میټر باندې بجلی استعمالي. نو هغه کې بیا څه ملګری داسې وي چې دغه د بجلی خرچه سیوا وي او څه ملګری داسې وي چې دغه د بجلی خرچه کمای. مطلب هغه دکاندارانو چې څوک د ویلډینګ کار کوي یا داسې هیوی ماشینری استعمالي چې دغه روزګار دا وي نو هغه بجلی خرچه سیوا وي او کم دکانداران چې صرف لایټ یا پنکه زیات دکانداران استعمالي نو دای خرچه کم وي. بیا دای په بیل باندې جګړه راځي نو داګه د وجهګي بیا چیک میټر استعمالي چې یاره مونږ ته د خپل بیل پته لګي یعنی چې مونږ کوم بیل استعمالو چې د هاي بیل په مونږ پسې راځي داګه د پراګي چیک میټر استعمالي. نو کله چې هغه ملګری دکاندار لور شي نو هغه وته 2-3 قسمه چیک میټر راوالي وي، دا ګران دی او دا ارزان دی. نو چې کله ته هغه تاسو کې چې به دا یو چیک میټر ولې ګران دی ناغه ته وي دغه بستا د بجلی خرچه کمای. مطلب تاسو ته پته چې په پاکستان کې هڅه هم بجلی ګران شوی هم دا بیلونه ډیر زیات راځي. نو چې هغه دا خبر وو چې په دې کې بستا خرچه کم کیږي نو هغه ګران چیک میټر والی مطلب اکثره زیات دکاندارانو اغستېږي په یو ریټ باندې وي خو د ریټ ته بڑاوېدو د زیات ګټې لپاره وي دا ګران واخله مطلب د سلو په ځای پکې 200 وګټي. نو هغه ملګری چې څوک چیک میټر اخلي نو هغه ته پدې کې د ګران او د ارزان داسې هیڅ خبره نشته. مطلب ګران چیک میټر کو تاسو والے نو پای کې تاسو د بجلی خرچه نه کمیږي. مطلب کو دا ارزان چیک میټر 5 یونټ اړي نو دا ګران چیک میټر به هم 15 یونټ اړي. مطلب تاسو یونټ پدې کې کم نه وړي چې کله تاسو یونټ پدې کې کم نه وړي نو تاسو د بجلی خرچه هیڅ کله هم نه کمیږي. اوس په زیات ملګری دا تاسو کوي چې آیا دا یو ارزان دی او دا یو ګران دی نو دا په څه وجه باندې یو ګران دی یو ارزان دی. نو دا غي جواب دا دی چې د ارزان چیک میټر چې کم دی نو پدې کې ګارانټي نشته دی. مطلب کو دا تاسو واخله او په راس هم خراب شي نو د دې واپسی هیڅ کله نه کیږي. او کو دا ګران چیک میټر تاسو والے نو پدې کې صرف دا یو خبره یو فائدہ تاسو ته ملاويږي چې دا د کې کال ګارانټي نو مطلب کو چېرې کال کې خراب شي نو دا تاسو واپسی کولای شئ. مطلب تاسو دکاندارو به تاسو لنوي بل چیک میټر درکې نو مطلب صرف د تک نقصان نه پکې تاسو بچ کېدئ شئ او نور دا پکې نه کیږي چې مطلب تاسو ګران چیک میټر والے نو تاسو به د بجلی خرچه کمیږي. او مخکنی چیک میټر چې کومه مینوال چیک میټر چې وي نو هغه کې دا خوبیشته چې داغه په کلر باندې تاویږي. مطلب د موبایل په چارجر یا داسې واړه چې کوم شیزونه دی پاغه باندې هغه نه چلیږي. او نو صرف دا مینوال چیک میټر خرچه چې کم ده نو د ډیجیټل په نسبت باندې کم ده. او هڅه هم پدې کې چې کوم یونټ اوړي نو داغه نه زیات یونټ چې کم دي نو هغه په میټر کې اوړي. نو امید کوم چې تاسو به د چیک میټر باره کې زده کړئ. کو ویډیو خو خوښ نو نور ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته نه فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بٹن ضرور وهئ چې زموږ د عملګرتیا د غشان جاری وي. ته الله پامان.